افغان لوبغاړو هم د اسلامي امارت پریکړه چیلنج کړه. د کرکټ ملي لوبغاړو د اسلامي امارت له لوري د انجونو پر زده کړو د بندیز په اړه خواشیني ښودلې ده. د اسلامي امارت په دې پریکړه کوم ملي لوبغاړي خواشیني دي، خبرګونونه یې دي، ټول جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې اسلامي امارت د طبي علومو په مراکزو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، په کور دننه او بهر د ښځو چارو بنسټونو، ټولنیزو کارپوهانو او نړیوالو څیرو د اسلامي امارت د دې کړنې خلاف غبرګونونه وښودل. تازه د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو هم د اسلامي امارت په دې پریکړې چې له مخې به نجونې د طبي علومو په مراکزو کې زده کړې نشي کولی خواشیني او غبرګونونه ښودلي دي. پایل راشد خان وکړ. راشد خان په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل، په ګران هیواد کې د خویندو په مخ د تعلیم او طبي څانګو د تړل کېدو خبرونو خواشیني او مایوسه کړی یم. په ټولنیزو رسنیو کې د خویندو او میندو د انځورونو او خوابګان لیدل ډیر دردونکي دي. راشد خان زیاته کړې، لکه څنګه چې د یو هیواد د پرمختګ بنسټ په تعلیم پیلېږي، همداراز زموږ خویندې حق لري چې تعلیم وکړي او خپلې ټولنې ته په طبي برخه کې خدمت وکړي. راشد خان له اسلامي امارت غوښتنه کړې او هیلهمندي ښودلې چې په دې پریکړه بیا کتنه وکړي او زموږ خویندو ته د اسلامي اصولو مطابق د زده کړو زمینه برابر کړي. رحمان الله ګربزوی په خپل سوشل میډیا ادرسونو د انجونو د زده کړو د رواوالي په تړاو د قرآن کریم 2 آیتونه او یو حدیث شریف خپور کړی دی. فضل حق فاروقي د راشد خان د همدې پوسټ په شیر کولو سره د جړا په سټایکر خپل غمرازي ښودلې ده. شرف الدین اشرف لیکلي دي، په ډېرې خواشینۍ سره خبر شوم چې په هیواد کې د ګرانو خویندو تعلیم بند شوی. موږ د کرکټ لوبغاړي د تعلیم په برخه کې د هیواد له خویندو سره ولاړ یو. محمد نبی لیکلي دي، دا واقعا خواشینونکي ده چې اوسنی حکومت د انجونو په طبي زده کړو هم بندیز لګوي. له پوهنتونو او طبي څانګو دواړو بندې شوې. دا پریکړه یوازې د دې انجونو راتلونکي ته زیان نه رسوي، بلکې ټول هیواد او ملت ته زیان رسیږي. محمد نبی زیاته کړې ده چې زه د دې ناعادلانه پریکړې غندنه کوم او په عین وخت کې له حکومت څخه په درنښت او عاجزانه توګه غوښتنه کوم چې په دې پریکړې جدي غور وکړي. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.